د نن ورځې درس دونه مهم دی چې ټول وینډوز پر دغه ولاړ بسم الله الرحمن الرحیم کنټرول پنل ته راځو کله چې کنټرول پنل ته رالو خدایا شک چیرې یو کنټرول پنل ته رالو استاد الکوري ملا وایي دغه وایي استاد دغه ریجن نه ریجن په وینډوز وکي د دې د لارې موږ کمپیوټر ته ژبه ور اضافه کولی شو څه ژبه اضافه کولی شو ها دا مې ووایي به په دې ځای او په دې ځای ودرېدو او د وینډوز 8 کې څه دی ژبه د کومې لارې ور اضافه کولی شو د لانګویج د لارې څه مګر دلته بیا موږ فارمټ د سیستم فارمټ جوړولی شو څنګه فارمټ فرض که اول فارمټس ګوره دلته موږ فارمټس انګلیش یونایټډ سټیټ دي که زه چیرې راسم دلته چې انتخاب کړم او افغانستان راوړه څه شو دا چې راوړي یا فارسی ووهه دا دی فارسی افغانستان څه شو دا پیرچم دا سپلای اوس ګورئ ساعت ته وګورئ تاریخ بجې دا ټوله چیشتې انګلیسي دي که زه راسم دا چیش کړم اپلای کړم دا به ټوله چیش ته واوړي فارسي ته که نه واوښت غلط جنګ کوئ دا وینئ چهارشنبې چیش دلته واوښت دا هم باید واوړي ښه داسې به پښتو ته واړوه هغه د پښتو افغانستان فلایک رجب طیب اردوغان دا داسې څه واوښتل رجب طیب اردوغان پېژنئ دغه ساعت هم اوري داسې کمپیوټر کې بیا وګورئ ساعت دا هر څه حسابونه دا ټوله د پښتو څه اوري انګلیسي ته معنا ده د فارمټ اوري څه سوله ژبه یې نه اوري یوازې فارمټ اوري بېرته راسئ چې انتخاب کړئ یونایټډ سټیټ انګلیسي English United States English United States کومه ده زه د دې سره ډېر بلد یم را بسي اډیشنل سټرینګ ته سیزو په اډیشنل سټرینګ چې د ګور دلته یو بل شی شته ډیټ اینډ ټایم فارمټس د وخت او تاریخ چې شي فارمټونه یو وای شورت ډیټ لنډ تاریخ تی په سره کوم معلومیږي فقط ورځ ام یعنی میاشت درشي ډي یعنی ورځ یو کال درشي د 2023 نوم دغه نه درشي په لاند تاریخ کې په وجده تاریخ کې ډي ام او ډي دا معنا چې د ورځ نوم بستا ګوره د میاشت نوم درست او کال 2023 سم درشي سیسله دا رقم وختم چې شي اچ ام ټي یعنی هارس منټس او چې شي ټایم چې شي دی وخت یعنی AM او PM سهار او ماپښین صحیح شو دلته بیا څه دی H هارس M یعنی منټس او S یعنی سکند او ټایم بیا څه دی PM آفرین دا د جمعې اول ورځ څه دی وای د هفتې اول ورځ فرست ډے اف ویک صحیح شو سانډے زموږ په افغانستان کې ساترډے ده صحیح شو مګر پاکستان کې څه ده ارته بزوم سانډي صحیح شو هیواد د فرقي اډیشنل اضافه تنظیمات ته راځو لومړی نمبرز دی وای مثبت عدد به دا موږ ښکاره کیږي منفي عدد به دا موږ ښکاره کیږي صحیح شو دلته راځو ډیسیمل سمبول ستا اشاریه سمبول به څه شي دا په دې ځای کې موږ نه استفاده کوو دا په ایکسل کې استفاده کوو صحیح شو اشاریه سمبول دا ټکی دی بل موږ لرونه وینئ نمبر اف ډیجټس اپ ټو ډیسیمل دا اشاریه اخواته د څو عدد ته راځي ګورئ کله چې د بانک څخه پیسې را باسي شاید راستلې مې دي کم یو راستلې دي آفرین سو 2000 هوا باسي خپل ته یو کښنه ټکی مابینس کې لري خو درته لور ټکی نور سره دا اکاونټینګ سره دا کوم دي سیسو صفرونه ټول سره نو دا په دې خاطر سره دلته وای دا اکاونټینګ کې دغه سلیپ برخ اخو ته څو صفرونه غواړي سیسو ما دوه دانه ورته ټاکلې دي ډیجټس ګروپینګ کله کوم په ټلیفون کې شمیره والی بعضو ټلیفونان کې 0 او یو شی ته دی بل ورکې الته یو داش علامه کشک
یا یو دغه ورک سیسو د خپل نمبرونه کټګوري جوړ کی 3 یا 4 راولي سیسو وای د دې ګروپونو علامه دي چې هغه د یو د ناکامه رومش بل شي نه لرو ډیجټس ګروپینګ سم ورډ ګروپینګ غواړي لکه دا دلته 3 دي په دې ځای کې بیا څو دي 4 5 دي په دې ځای کې 2 دي دلته ګسر نستا سیسو کنه نستا کې بالا ګسر نه درته راوړي مګر په دې نور کې بیا 4 غواړي ک 3 غواړي ک 2 غواړي سیسو د خپل اتومات ګروپ باندې کوي منفي علامه دي سموړي داغه د بل موږ نه لرو نیگیټیو فارمټ د منفي اعدادو فارمټ سموړ غواړي منفي اعداد دي تعالی په قوس کې راځي منفي اعداد دي دا موډ چې په خاطر دي منفي علامه لري منفي اعداد دي دا موډ منفي اعداد دي دا رقم دي کدا رقم دي څه رقم دی غواړي سیسو دا ټول غواړي دا تنظیمات تر سره کیږي دا بیا په ایکسل کې اپلای کیږي سیسو کار په ایکسل کې کوي سیسو د خدمت مشش لرو لیست سپریټور دا بیا دا معنی چې کله زه یو دوه شیان سره جلا کوم په ایکسل کې دوه نوم سره جلا کوم د سپریټور یا جلا کوم کې د چی شي هغه دغه کامل موږ سره په کمپیوټر کې دوه شیان سره جلا کوو د کامې په واسطه سره جلا کوو سیسو دلته بیا چې لرو میجرمنت سیستم ګوري میجرمنت سیستم د اندازه کولو واحد می یونایټډ سټیټ سیسو دا یونایټډ سټیټ نه دی دا یونیټ واحد د لسم سیم فزیک چا ویلی د لسم سیم فزیک د لسم سیم د فزیک استاد استاد ما تدریس کړی دی استاد تا تدریس کړی دی په اول سر کې د اندازه کولو واحد دی د اندازه کولو سیستم دی دلته دوه درې سیستم موجود دي درې سیستم یو اس آی دی بل میټریک دی بل دغه دی اف پی اس دی په دا ځای کې دغه یو اسم شامل دی سیزلو دا هو سیستمونو څخه یو سیستم دی د اندازه کولو یو میټریک ګوره میټریک ستا دغه د میټریک هم په دې ځای کې سره وړي دي سیسو او بل یو اس ورسره د یو اس هلته زما وسیر دی مخفف دغه نه یو سیسو دلته سټانډرډ ډیجټس زموږ عادت دي څه موډي دا موډ عادت غواړي دا موډ غواړي دا موډ غواړي دا موډ غواړي کوم موډ عادت غواړي دا چې دا یو انتخاب کې دا رقم عادت به تاسو لیکل کیږي په ورډ ایکسل دا ځای یو کیسلو نو دا که سره کم یو انتخاب وي دا غو انتخاب وي د انګلیسي دلته وای یوز نیگیټیو ډیجټس د منفي عادت څخه استفاده کوي نه وریا زده د استفاده نه کوم سیسو کچيري اول خپل اولنی حالت ته لکه څنګه چې وینډوز خپل جوړي بیا راس پر ریسټ باندې کلیک وکړه دا یس کا دی بچی له درس خپل اولنی حالت ته ولاړ سیسو دلته پر څه لرو کرنسي لرو کرنسي پارس کا زه ایکسل خورکې را خلاصوم دا ایکسل دی سیسو دا رادیو پر چمول دا لندن دی دلته به زه لندن ورته وټاکم پارس کا زه دلته پیسې لیکم څو دونه دا پیسې سیسو اوس دا څوک پوهېږي چې پیسې دي د دې سره خو باید چې افغاني یا یو شی که ډالر کې خو دلته کلیک پر وکړه دا د اوس ډالرو سره راغلی زه غواړم چې افغاني یې کړم سیسو کله چې ته غواړې ایکسل ته د افغاني دغه ور اضافه کړي راځي کوم ځای ته کنټرول پنل ریجن اډیشنل سټینګ او کرنسي سیسو راسي په دغه ځای کې ورته ولیکئ اف جی سیسو اف جی ته دی ولیکئ راسه دا چې اپلای کا اوکې کا دا به اپلای کا دا به اوکې کا اوس په ایکسل کې دلته چې راسي سترګې سپینې ونه سینه را خلاصېږي وینئ اف جی دا دی اوس راغلی پس که زه پر دې ځای به د اف جی چیز کومه دا کرنسي ټاکم اوس دلته خپلې پیسې ورکومه د ټولو سره چې راځي اف جی دا دی راځي مګر ښه ورته متوجه سئ د پیسو د ټکي یا د اشاریه خواته څو دانې صفرونه موږ لرو دوه دانې وه ځکه موږ هلته څو دانې انتخاب کړي وو دوه مې انتخاب کړي وو صرف هم په خلاص په دې باندې ما درته ویل مال دا چیرې اپلای کېږي دا په ایکسل کې کار کوي دلته اتومات بس دوه ما نه دي سره زه دا هم څه کوم زه 4 وهم سینټر یې کوم د افغاني هم سره راوړي او 2 صفر هم سره راوړي ځکه په اکاونټینګ کې سره دا صفرونه په دې خاطر راوړي چې دقیق حساب راځي صحیح شو څه کوي حساب هغه ته مرته د استاد په خپل کې شی دی نه ویني یا والله کې بینه دا رقم پرستو کوزي په خلک چې خدای پاره ده والله سړی سره زیات از ما د هغه په څنګ شینیا نو دلته خو په مزګه درځېږي سر په خلاص په دې باندې اوس مې ایکسل د شروع کړو دا ریجن څه سلو ریجن دا دی اډیشنل سټینګ خلاص وباله سیزو کنه د پات کرنسي دا کرنسي دا په دې خو سر خلاص وشه دا هغه څخه راځو ټایم
دا وخت دی دا لنډ وخت دی دا اوږد وخت دی دا رقم دا فورمټونه دي سیسو دلته دوی ګوره په دغه سره درته ښودل سوي دي په چیش سره په مخففات سره دا مخففات وایي وات ډینوټیشن مینس دغه مخففات چې دي دا څه معنا په دې ځای کې یو تشریح کړی دی وایي اچ معنا هرس ام معنا جدیکې اس معنا سیکنډ ثانیه او دغه رقم ټي معنا ای ام یا پی ام سیسو او دا د تاریخ دغه کیسه ده سیسو راسه دا ورکیک دا لوکیشن دی موقعیت د یونایټډ سټیټ انتخابوي چې انتخابوي کابل انتخابوي سیسو چیرې دی کابل شل روزګار نشته دا هغه یونایټډ سټیټ انتخابوي مونږ نشته سیسو اډمنسټریټیو ته چرارس چینج سټینګ ته چرارس پر دې کاپی وکي دا اپلای کی دا چش کی کمپیوټر را بند نکي دلته په افغانستان پیدا کی شایې دي نشته چې روزګار څخه سره افغانستان نشته سیسو راځو دا کنسلولو په ریجنګ شي نشته دغه څخه راځو ریموټ اف ان ډیسکټاپ کنیکشن دا معنا چې کله ته غواړې د یو چا کمپیوټر د لیرې څخه کنټرول کې معنا زدلته يم د یو چا کمپیوټر په جراوت یا په خاص روزګار کې دی چې کوم وینډوز ورکو هغه بیا د دې غلاري ورته وسلېږي خدای انټرنیټ غواړي سیسو دغه څه نه کېږي ګوره وای دی رار کرنټلی نو کنیکشن اویلیبل ان دیس کمپیوټر واسطه کنیکشن انټرنیټ په دې کمپیوټر کې نه لري دا غوی د پاره موږ بیا څو پروګرام لرو هغه ډیر مشهور وي ور په نامه یو پروګرام دی موږ لرو په هغه کې به انسټال په دې کې به انسټال کله چې سره وصل کړو هغه کمپیوټر ستاسو کمپیوټر کې تر خلاصيږي سیسو بس کار کې وکړ ور جوړه کمپیوټر په لاس ولا لکه ګوګل میټ په ټلیفون کې شاب شته رقم دا رقم ان ډیسک په نامه موږ لرو ان ډیسک کې انسټالیږي سیسو هغه څخه خلک استفاده کوي د دې څخه هم تیریږي بیا ورسته راځو د ډیسکټاپ کنیکشن څخه ورسته بیا موږ چیرې ساوند اواز په دې کې څه نشته په دې کې یو شی درته شم کله نه کله بعضی سیډیان چې انسټال کوي خصوصا بل خصوص لکه کومه سیډیان لکه دا غا سیډیان دا په لمبه شکول دا سیډی دا چې کله په کمپیوټر کې انسټال کړي د زیاترو کمپیوټرانو اواز مطلق ور بند کی سیسو مطلق ور بند کی د دې د خلاصېدو لپاره برازي د کنټرول پنل ته ساوند بر خلاصوي یعنی به پر دغه درجه د ډیفولټ بر خلاصوي دلته به څه انتخابوي ډیفولټ به انتخاب کې بیا به دلته و درجه د ځای بر خلاص کې دا به ډیفولټ انتخاب کې سیسو کله لوړ کار نه کوي کښته اول واړو کښته کار نه کوي لوړ اول واړو ډیفولټ انتخاب کې د کمپیوټر اوازونه به میلس نور په دې ځای کې شی موږ نه لرو سیسو د دې څخه وروسته بیا سیستم دی سیستم دا معنا چیرې دی speech recognition دی دا به څه معنا وای configure how speech recognition work on your computer configure که څنګه speech recognition ستاسو په کمپیوټر باندې کار وکړي speech recognition ته کیبورډ مو ویل کیږي سیسو ځکه د خبرو د لارې ستاسو کمپیوټر کار کوي سیسو فرض کا دلته چې کی start speech recognition شروع کړه speech recognition راسه next ټکه وای welcome to speech recognition allows you to control your computer by voice ګوره speech recognition ته د دې اجازه ورکړي چې تاسو کمپیوټر په ژغ سره کنټرول کړئ څه وای using only your voice یوازې په ژغ سره you can start programs ته کولای شئ پروګرام را خلاص کې open menus یو منو کولای شئ را خلاص کې وای کلیک بټنز پر یو بټن کلیک کولای شئ ان other objects او نور دغه رقم شیان ان د سکرین په سکرین باندې سره کولای شئ indicates text into document او دغه رقم څه کولای شئ یو لیکنې ته په ډاکومنت کې اشاره کولای شئ وای in write and send email just about everything you do with your keyboard and mouse can be done with only your voice هغه شی چې په کیبورډ او ماوس کولای شي هغه ته په دغه ژغ سره کولای شي سیسو وای first البته څنګه you will set up this computer to recognize your voice ته به تاسو کمپیوټر جوړه چې تاسو ژغ دی و پیژني سیسو دا ترځي نوټ په نوټ کې څه ولي وای you will be able to وتوانیږي to control your computer by voice چې تاسو کمپیوټر په ژغ سره چش کې کنټرول کې وای once you have completed this setup wizard په هغه صورت کې چې ته یوازې دغه چش کې دغه تنظیمات پر سره کې دا و چې موږ مخ ته روان یو را به په نیکسټ باندې کلیک وکړو دلته وای what type of microphone is microphone سیسو high definition audio device دلته د چیز استفاده کوي ګوشه کې لري ډیسکټاپ مایکروفون د دغه د خپل مایک څخه استفاده کوي او درشان بل شي لري سیسو فرض کړه د ډیسکټاپ مایکروفون څخه استفاده کوم راځه په نیکسټ باندې کلیک وکړو وسه هغه شان دای موږ یو لام نه لرو د دې وسه سیسو بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړه ګوره وسه د زما ژغه دی کنټرولوي وای after reading this you can process it to the next page ګوره دغه به ته په زور د جمله متوازی ستا کمپیوټر ورچش کیږي ټریننګ کیږي دلته به وای Peter dictates to this computer he prepare it to typing in
ما انګلیسي نه بس دا زه نشم کولی. particular Particularly prepare it to open in paper. پیپر نه وکړي څه نو دا به سم ورته وایه غږ به د انګلیسي به د ټاپ ځای دا بند دی نه پېژني صحیح شولو پښتو چې وکړه استاد پښتو نه باندې پښتو در پښتو خو زموږ فارسي لا څه شاوستي یا استاد ته پښتو چې اره کوي په خلاصي نه وته ها چاره کوي یا پښتو فارسي ډیره پر بیا ده سره په خلاصو وای read the following sentence aloud in a natural speaking voice ګوره natural څه ته وایي طبیعي باید لکه مورنۍ ژبه آفرین ګوره نو دا هغه صورت کې کېږي چې موږ د خارجیانو زامن یو ښه موږ ته یې نشو کولی هغه کسان یې ښه کنټرولولی شي چې یا انګلیسي ټاپ ځای یا مورنۍ ژبه انګلیسي ځکه دغه جملې به ورته وایې ستا کمپیوټر څو جملې درته راوړي په زوره دا جملې ورته وایه چې کمپیوټر ستا غږ ښه وپېژاندي بیا څه نو هر څه ته ورته وایه په غږ سره دی کنټرولولی شي نور بس دلته ورته کښېنه کلوز پروګرام کلوز ورډ کلوز اوپن ورډ اوپن اکسل بس ټوله کارونه دی کوي بس دلته په انګلیسي ورته ووایه رایټ یو جمله ورته وایه د انګلیسي د هغه دی په ورډ کې پسې لیکي سلیکټ هغه ورډ ورته انتخاب کړه سلیکټ پاراګراف ورته ووایه هغه درته انتخابوي صحیح شولو دا څه معنا په خبرو سره د کمپیوټر کنټرولول سر خو به خلاص دا کله په ګوګل کې سرچ کوي استاد شعبشت هلته هم کېږي هغه سرچ دی دلته دی خپله کار درته کوي هلته هم چې ورته استاد هغه شان درته راخلاصي دلته څه وایي وایي train your computer to better understand you کمپیوټر دې ټرینینګ کړه چې په تا باندې ښه پوه شي صحیح شو دا چې دې بیا راخلاص کړي راسه بیا پر نیکسټ باندې به کلیک وکړې ګوره I am now speaking to my computer I am now speaking to my computer کمپیوټر ته خبرې I am now the computer is learning the sound of my voice as I speak نه قبلې دا زما صحیح شو زما انګلیسي ډېره تکړه ده زه This will help the computer better recognize what I say نه قبلې دا صحیح شو څه په قرات ورته وایم استاد قرات معنا د انګلیسي قرات معنا د ټیکست سر په خلاصو بالا و استاد نور دا دی چې انګلیسي زده دغه دی خپل جوړ ښه راځو storage space دا بیا څه وایي وایي help protect your file from drive failure وایي کومک ستا سره کوي جانې ګانې چیرې ګورې کوم یو ته وایم استاد دا دغه ته دغه بله ورغپار ته یا دا ورغپار ستا نه ورغپار دی دا ورغپار ته درس ته ګورئ و درېس وس ماشاءالله دي storage space دا معنا وایي دا ستا سره کومک په چیز کې کوي د څه کوه نه دي خولي صحیح څه وایي په دې کومک سره کوي تر څو ستا هارډ ډرایو یعنې ډرایوونه د خرابوالي څخه کومک کوي په دې خاطر سره پر دې چې کله کلیک وکړې دې ته به تا هارډ ډیسک تړې چې هارډ ډیسک وایي create a new pool in storage space یو نوی پول جوړ کړه او storage space دا معنا چې هارډ ډیسک ورته وتړه د ستا د کمپیوټر ډیټا به پر داخله ورپرېوځي په هارډ ډیسک کې به پرېوځي کله چې هارډ ډیسک د کمپیوټر دې خراب شو اخوا مه به د په هارډ ډیسک کې به دې پرته وي صحیح شو دا زموږ هم چم زده دي د ویل ته اړتیا هم نشته چندانې زه غواړم هله بیا راځو دې خواته سینکرونایزیشن سنټر دا بیا څنګه درته ووایم وایي sync file ګوره دلته څه وایي sync file between your computer and network folders د دې مثال به دی درته وایم کله چې ایمیلونه لیږئ ایمیلونه اول ایمیل دې ولېږئ دوهم دې ولېږئ خو انټرنیټ کمزوری دی صحیح شو په دې صورت کې کمپیوټر انټرنیټ یې لاکې سره بند شو سبا د انټرنیټ سره وصل کړي ایمیلونه په حال کې د جریان دي صحیح شولو هلته پوز شوي دي سبا چې دوی بېرته روانېږي داسې نه کوي که د سینکرونایزیشن فعاله کړی و که فعاله و بس هغه اول چې دې لیږلی و هغه اول ځي دوهم ځي دریم ځي دا سټپ بای سټپ ځي مګر که سینکرونایزیشن غیر فعاله و بس هر یو چې ځان یې مخته کړي سپک کړي ځای یې بیا لږ وي هغه بس غلي مخته په دې مثال خلاص شوم دا سیستم بیا دا معنا ده که پر هغه مای کمپیوټر چې راسته کلیک وکړې پراپرټیز ته یې راسي صحیح شول دا دی بیا کنټرول پنل ته راسه لاندې راشه واسه دلته ټاسک بار یې نیویګیشن لرو دا مې ویلی دی صحیح شو دې خواته موږ ټرابل شوټینګ لرو د دوه کلمو څخه جوړه شوې کلمه ده وایي ټرابل مشکلات شوټینګ څه شي وهل حلول صحیح شو دا چې کله را خلاص کړي په دې ځای کې کله نه
څه شي بس دی ولې بس کښنه کله نه کله یو پروګرام نه راخلاصېږي مشکل لري صحیح شو بس راسي ټرابل شوټینګ له پروګرام انتخاب کړي چې پروګرام انتخاب کړي دا راخلاص کړي ګوره دلته بیا درته وایي د چش په اړه دی د انټرنیټ په اړه پروګرام دی انټرنیټ ایکسپلورر په اړه دی چش په اړه دی دلته ورته پروګرام کیپابیلیټي دا به راخلاص کړي دلته به د اډوانس راخلاص کړي دغه به انتخاب کړي را به پر نیکسټ باندې به کلیک وکړي دی اوس ګوره ډیټیکټینګ ایجوز یو موضوع پیدا کړي څه مشکل دی صحیح شو دی پسې ګرځي دا نو اوس زما در واخیستې زړه ته نه لوېږي زه به سم درته وښیم فرض کړه سی ډي کومه ده دا سی ډي ده ته دغه سی ډي راکړه ګورئ زه دا زما سی ډي دا سی ډي کمپیوټر ته ورچوم چې وګرځي ښه دی چې هلته کش کوئ به معنا یې ځای مخکې خرابه ده صحیح سمه نه ده لوېدلې سی ډي ښه وینئ چې پورته کړه وینئ صحیح شو زه راځم سی ډي پر بندوم چیرې بندېدله ډیوایس منیجر کې کجا دلته په دې ډبل کلیک په دې راسته کلیک دا ډیزیبل دا یس لاړه سی ډي وینئ نست کومه دانه ده چې شته رشوت دا د نست صحیح شو اوس چې لاس ور واچه وکاږه دا بیا نه قبلوي صحیح شو مشکل یې نه در معلومیږي بس مستقیم لاړ شه کوم ځای ته دغه ته دا څه بلا نومیږي کنټرول پنل ته ټرابل شوټینګ ته راشه مشکل وایي د چیش په اړه دی د پروګرام هارډویر نیټورک که سیستم انسکیورټي څوک وایي چې د چیش په اړه دی پروګرام په اړه یا د هارډویر په اړه یا هارډویر نو سي دوستان پروګرام سیستم اوس کې دغه کې چې خپل هارډویر ته وکړه د ګیټ مختار ما وایاست سم د سپیکر ویل شاب هارډویر په اړه دی دا چې شي دی دا یو هارد دی موږ یې وینو لاس دغه په شکل یو سات پروګرامونه مشکل نه لري په دغه کې چې لاس وایي دا استاد ما چې په خپل درک بیا آفرین د سیدر باندې را به سي هارډویر به انتخاب کې دلته به راسي چش په انتخاب کې دلته به هارډویر ان ډیوایس انتخاب کې را به سي دا به انتخاب کې را به سي نیکسټ باندې به کلیک وکړي د ډیټیکټینګ پرابلمز مشکل پیدا کوي ګوره مشکل څه ګرځي نو دا استاد چې دا چې مثال ورته دی ګوره چیکینګ ګوره ریسولوینګ هغه حلوي سکینینګ فور هارډویر چینجز د هارډویر د تغیرات لپاره چش کې ګرځي دا په هغه صورت چې موږ ته مشکل معلوم چې په پلان کې یا مشکل خو وي سی ډي نه پورته کوي مشکل دی که نه دی فلش نه پورته کوي مشکل دی که نه دی معلوم دی که نه دی پروګرام نه راخلاصېږي مشکل دی که نه دی د انټرنیټ سره نه وصلېږي مشکل دی که نه دی پرنټ نه کوي مشکل دی که نه دی دا هغه دی ها دلته څه وایي انیبل ګوره وایي یو دانه دا سی ډي و ډي وي ډي انیبل غواړي ګوره ځکه هلته موږ ته بیا باید د جوړولو دپاره انیبل کړو وایي اپلای دي سپیکس که آیا سکیپ دا در سم کړمه که ځم راوړې پښه ته راړه ورته وایه سموم یې په دغه پسې راغلی یم خوره یې وادیه دا چې سلو انسټالر ډرایور پر داسې نه چې خراب کړی مې نه ځوانان ریسولوینګ پرابلمس اوس یې حلوي ګوره وایي unknown device does not have driver یو داسې ډیوایس چې هغه نه پیژني کمپیوټر دا ډرایور داسې ډرایور نشته چې هغه موږ په وپیژنو هغه لکه فایروال صحیح شو فایروال بیا دا معنا لري چې د انټرنیټ او د کمپیوټر په مابینځ کې شور کېږي هغه میسجونه او شیان زموږ کمپیوټر ته راځي دی یې فلټروي که خطرناک وغورځي که نه خطرناک راپرېږدي نو هغه اوس موږ نه لرو صحیح شو بل وایي هارډویر چینجز میډ ناټ هاو بین ډیټیکټډ هارډویر کې مشکلات نه دي پیدا شوي ګوره دا یو خبره درکړي لاندې وایي ایچ پی سی ډي و ډي وي ډي د ایچ پی د از ډیزیبلډ والا ډیزیبلډ سوی والا ګوره ما چې کله وایي فکس دا مې سمه کړه راسه دا کلوز کړه اوس دلته راسه سی ډي په خپله پورته کړي راته لږ تاسو د خپل در بس بالا چې و مشکل خو ما ته د مشکلاتو د حل لپاره پیدا کېږي سیسو سر مې خلاص و دې ما و راسه د دې جای سم واوري راسه دې خاطر راسه بیا راسه راشواسي دلته مشکل درو یوزر اکاونټ استاد د یوزر اکاونټ په خاطر بل څه په کې په دغه اپلیکیشن کې په دې کې څه نه ویل کېږي
دغه وینډوز 2 یا زه به ګورئ زه خبر ته کوم وینډوز ډیپینډر خپله فایروال دی لکه دا وچ ما درته وویل ګورئ فایروال دا دیوال دی د ور دیوال دی کله چې پر ودرېږي وایي هیلپس پروټیکټ یوزرز فرام ملوار ان اودر پوټنشل انوانټډ سافټویر ملوار یو ډول دغه دي وایرسونه دي جوړېږي داسې وایرس هم په دیو کې پیدا کېږي په سپایوارو ملوار وایرسونو کې دومره کښنوټې دي یو لینک دی په ټلیفون یا کمپیوټر کې درته راواستوي وایي داسې لینک دی چې مثلا یا کرکټ دی یا سکسیان دی یا بل شی دی سیسو تا چې ګوته پر ووله نور ته په خبر نه یې په ټلیفون کې دې انسټالیږي په کمپیوټر کې دې انسټالیږي چې بټن ویل ده ته خبر ورسېږي چې دغه د دا کار کوي په خپل ټلیفون کې هغه علتونه بیا چې موږ ورته هغه موږ نه پوهېږو هغه باید د لینکو څخه هغه لینکونه چې نه پېژنې مطمئنه نه یې ګه سره لینک مه راخلاصوئ دغه ډېر لینکونه وایي 50,000 پیسې به ویسې د حج څه شي دی دا ډېر د درواغ دي دا اوس هم چې زه لږ خلاص هم درته جوړوم یا در دغه ښه شیان زه درته جوړوم مګر ستا ټول معلومات به زه پراخش کړم یوازې دغه شی چې درته جوړ کړم د حج دپاره یا د یو ترکیه یا د ایران بورس راغلی دی دا فورم ډک ګوره ته به یې پرېږدې لا کوم ځای ته چې ډکولو ښه بلته په سر کې چې د ډکولو اول ډکولو والا یې چې شي دي اولویت یې ډېر دی سیسلو نو ته خو را ډکه ته چې نور نه دی ورغلی چې ډک دې کړي ښه ایمیل ادرس پاسورډ دواړه درسره غواړم چې درسره راوانیستله ته په خبر نه یې ما یو وخت جوړ کړي د پاسپورټ د جوړولو ته مې جوړ کړي دغسې د پسخانو مې جوړ کړي زما ورور ته مې واستوئ هغو کرارې خپله لور هم راچولې او ځان یې هم راچولی یو څو وخت بعد زه کور تللی وایي ما آنلاین دغه وکړي ثبتنام وکړي در اوسه نتیجه نه ده معلومه وم چېرې دې وکړي وایي وخت تا لینک رالیږلی خدای دې په شادینه کمال هغه ما جوړ کړی ښه خپل معلومات ګرد او راچولي د لور دم خپل هغه هوښیار هم دی د ولسوالۍ امیر دی د معرف امیر دی دی نه دی چې بیا عقل دی صحیح څه دا موږ ته وخت زده کوو استاد دا شیان چې لیکونه دا چې کمپیوټر ساینس دی ووایي بیا کمپیوټر ساینس موږ نه وایو استاد نه وایي په وینډوز کې نشته هغه په انټرنیټ کې دی صحیح څه دغه فایروال خپله د دې دپاره استفاده کېږي چې تا د دغه خطراتو څخه وساتي صحیح څه او د لینک څخه ځان ګورئ دا وایي چې زه یو لینک ساده لینک د ورډ درته جوړ کړم چې ته ورډ په لینک راخلاص کړې لاندې دغه وینډوز خپله یو خبر درکوي وایي یا دا لینک ته پېژنې چې راخلاصوې که درته خطر و دا څنګه دی دا خبر درکوي دا په دې خاطر سره وینډوز کې هم دغه پالیسي جوړه شوې ده چې هر لینک چې راخلاصوې دا سړي ته یو خبر ورکوه لکه موږ ته چې هغه دغه راخلاصوي هغه های کنټرسټ مې په یاد دی چې موږ ته یو ځل میسج راکوي بیا نه راکوي سیسو خبره راکوي دا کنټرسټ فعاله کوي که نه فعاله کوي سره به خلاصېږي انشاءالله دې خوا ته موږ څه لرو وینډوز فایروال بیا هغه کیسه ده دا د وینډوز فایروال سیسو دا ډیپینډر د ویروسونو پیدا کوونکی دی دا فایروال دی فایروال باندې چې ودرېږه دی څه درته وایي ګوره وایي سیټ فایروال سکیورټي اپشن ټو هیلپ پروټیکټ یور کمپیوټر فرام هیکرز ګوره فرام هیکرز د هیکرانو څخه دی چې کېږي ژغوري اند میلیشاوز سافټویر میلیشاوز بیا چاته ویل کېږي بد یا شیطان سافټویرونه ویل کېږي چې هغه شیطانت کوي ستا د کمپیوټر دغه خواته واخواته وړي بد خلکو ته ویل کېږي صحیح شو وینډوز موبایلټي سنټر چې بیا دی دا چې کله راخلاص کړي دلته موږ د کمپیوټر رڼا ډېره لږه وایسلو دلته اواز بنده وایسو دلته د بیټرۍ چارج لوده وایسي دلته دغه پلازما سره کانیکټ سه یا ډسکانیکټ سه صحیح شو دا سایکرونایزیشن هغه کیسه ده ټورن نن پروجیکټور چالان که د پروجیکټور سره څه وسلېږي بیا دلته کلیک پر وکړي سر په خلاصېږي انشاءالله دې خواته وینډوز 2 ګلر ګوره وایي کریټ ا پورټیبل ورژن اف وینډوز پورټیبل څه معنی انتقالي یو دی وینډوز راته جوړ کړ چې د انتقال وړتیا ولري دا بیا څه معنی یو فلش به راواخې کمپیوټر ته به یې ور واچوې وینډوز 2 به دلته راپورته کړي ګوره سرچینګ فور ډیوایس ستا فلش به پیدا کړي کله چې پیدا کړي فلش به دې څه غټ فلش شي چې ستا وینډوز ګرده کې ځای شي سو را به سي کمپیوټر دې ګرده کې ځای شي خیر لاول کنټرول وایه کناټ کنیکټ یو اس بي داسې وصل یو اس بي نه که پیدا شي سو دا بیا د دې دپاره استفاده کېږي ګوره په سر کې ویلي دي وایي میک شور داسې اطمینان جوړ کړه چې ستا یو اس بي وصل ده او هارډویر غوښتنې هغه شیان چې موږ غواړو هغه دې راکړي دي صحیح شو دا داسې وینډوز ګوټو دا معنا ټوګو دی که ګوټو دی سیسو دا معنا چې زه خپل کمپیوټر په دا فلش کې جوړوم نور دا کمپیوټر ته اړتیا نشته چې ویسم وړم یې ستا کمپیوټر ته فلش وراچوم زما فلش کې راخلاصوم زما فلش کې دی ځای سته چې هغه زه راخلاص کړم نور زما کمپیوټر راخلاص دی ستا کمپیوټر نشته صحیح شو ټوټل کمپیوټر دی هغه ته راخلاص دی که د وینډوز کې راخلاص دی که وینډوز 8 وینډوز 8 راخلاص دی یعنی پورټیبل دی ستا خپل وینډوز دی د سره اخیستی دی په جیب کې د سره دی هر ځای چې راخلاصوې صحیح شو
جې خواته موږ بیا چې لرو وینډوز اپډیټ کله چې اپډیټ ورکوي د انټرنیټ له لارې بیا پر دې کلیک وکړه ورک فولډر د فولډرونو سره چې کله کار کوي فرض کړه زه راسم پر دې ځای ودرېږم دی څه وایي ماته ګوره دلته وایي access your work file anywhere and anytime دا څه وایي دا چې بیا وایي access ورته وکړه هغه کار ته دي چې ته هر وخت په هر ځای کې غواړې چې وکړې صحیح شو دا بیا څه وایي use work folder to make your work file available on all devices you use even when applying ګوره بیا به پر دې کلیک وکړې دا خپله یو سرور باید ته ولرې د سرور ادرس دې دلته ورکړې په سرور کې دې فولډر پروت دی نور دې ورځه په هر کمپیوټر کې چې بیا راخلاصې د سرور سره ځان وصلوه اوس به نو سرور څه دی یا سرور بیا غاټ لکه د میز دونه صندوق دی صحیح شو دا په زه چې په جرمني کې پراته دي زیاتره سرورونه د افغانستان د په جرمني کې انشاءالله پراته دي په دې هېواد کې نه ږدي چې هغه امنیت یې نه وي خوندي صحیح شو ځکه هغه د ټولې نړۍ د څو هېوادو ډیټا کې پرته ده په هغه کې بیا هارډ ډیسکونه پراته دي زموږ ډیټا پکښې پرته ده زه تقریبا ښه مثال یې د فیسبوک کار دی دا فلمونه پورته کړه دا چیرې ځي ستا په ټلیفون کې ځای نیولی دی در اوس یوه MB ځای نه نیسي ته خبر نه دا خپله د فیسبوک سرور پروت دی په امریکا کې په هر ملک کې څه دي هغه ماته نه دي معلوم جرمني کې دي که چیرې د فیسبوک په سرور کې خوندي کېږي د هغو هارډ ډیسک چې خراب سي خپل کسان لري دغونه یې کوي سمه یې بیا نه دونه مات کې ذره یې کې بلا یې وغورځوي سیسل په دې خاطر چې وایي د سړي ډیټا بیا د چا سره شیر نه شي په دې مثال خلاص انشاءالله نور یې داسې دی وینډوز کنټرول پنل خلاص سیسو را روان یوزر اکاونټ دی د خیره پر یوزر اکاونټ په بحث وکړو او بیا